د ډاکټر عبدالله خبرو ته د امرالله صالح جواب. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان په ولسمشرۍ ټاکنو کې د محمد اشرف غني یا هم دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم لومړي مرستیال امرالله صالح وایي نمایندان دې د کوڅو د اعلانونو پر ځای د ټاکنو کمیسیون اعلان ته انتظار شي. په ولسمشرۍ ټاکنو کې د محمد اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح تیر ماښام یو خبري کنفرانس کې د ډاکټر عبدالله وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې وویل چې د ولسمشرۍ ټاکنو پیل یوازې دواړه ټاکنیز کمیسیونونه اعلانولی شي. نوموړي پر سیالو ټاکنیزو ټیمونو غږ وکړ چې د خلکو ذهنونه دې نه ګډوډوي. امرالله صالح دا هم وویل چې له ولسمشرۍ ټاکنو وړاندې دوی خپل منځي ارزونه ښودلې وه چې د محمد اشرف غني ټاکنیزه ډله به ګټونکې وي، خو دا په دې معنا نه ده چې ګواکې دوی د خپلې بریا اعلان کوي، بلکې دا کار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دنده ده. امرالله صالح پر ځوانانو هم غږ وکړ چې د ځینو ډلو کسانو په خبرو دې نه تیر وځي او په اوسنیو شرایطو کې د خپل یووالی ټینګ وساتي، او دا ځکه چې د افغان ملت ژبه، تاریخ، دین او درد له یو بل سره شریک دی. امرالله صالح ولسمشرۍ ټاکنو ته نومان او اجرا رئیس عبدالله له څرګندونو وروسته یاد کنفرانس ورکړ. عبدالله په کابل کې یوې خبري ناستې ته ویلي و چې اوسنیو پایلو ته په کتو ټاکنې دویم پړاو ته نه ځي او په لومړي پړاو کې بریا د دوی ده. هغه زیاته کړې د ټاکنې کمیسیون باید له بایومتریک پرته رایې حساب نه کړي. نوموړي وویل د دوی رایې ډېرې دي، خو په وینا یې دا په دې معنا نه ده چې د درغلیو مخه دې نه نیول کېږي. د عبدالله له دې څرګندونو وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون په یوې خبري غونډه کې وویل هېڅ نومان حق نه لري چې له وخت مخکې خپله بریا اعلان کړي. دغه راز امریکا هم د عبدالله او ګلبدین حکمتیار په غبرګون کې ویلي چې نمایندان باید د ټاکنو کمیسیون له لوري د پایلو تر اعلان مخکې ځانونه بریالي اعلان نه کړي. په هر حال تاسو د امرالله صالح د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. دا به د امرالله صالح د خبرو په هکله زموږ ویډیو. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پالئ او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.